بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن به د هدایت النحو درس نمبر 48 شروع کو. درس به انشاءالله د مبتدا او خبر شروع کو. الفصل الرابع فی المبتدا والخبر. فصل دا فصل ده. المبتدا او مبتدا چې ده والخبر او خبر چې ده هما دا دواړه چې د اسمونه دي مجردان مفرد دي دواړه خالی دي عن العوامل اللفظیه د عوامل لفظیو څخه احدهما مسند الیه یو د دې دواړو نه مسند الیه دی ویسمى المبتدا او هغه ته مبتدا یلی شي والثاني مسند به او ثاني چې د مسند به دی ویسمى الخبر او هغه ته خبر یلی شي نحو لك زید قائم زید ولاړ دی والعامل فیهما او عامل په دوی دواړو کې چې دی معنوي دی وهو الابتداء هغه چې دی ابتدا ده. خلاصه د مباحثو ته به راشو. نن مقصد اول چې په هغه مرفوعاتو کې دی هغه دریم او څلورم قسم د مرفوعاتو څخه دی او هغه څلورم فصل دی مبتدا او خبر په بیان کې. په دغه کې به انشاءالله متاسې یو څو مباحث یایو. اول به د مبتدا او د خبر تعریف، دویم نمبر د مبتدا او خبر د عامل تحقیق او نور به انشاءالله بیا وخت سره خپلې مسالې څه کوو ذکر کوو. دلته یو اعتراض به اول ویایو چې مصنف علیه رحمت مبتدا او خبر په یو فصل کې ذکر کړل او دغه نه علاوه چې څومره د مرفوعاتو اقسام وو که تاسې سوچ کړی وي هر یو دپاره بیله فصل ذکر کړی و او د مبتدا او خبر دپاره څه وکړو یو فصل ذکر کړه. دا بیلې په کار خو دا وه چې مبتدا دپاره بیله فصل وای او خبر دپاره بیله فصل وای. نو جواب به داسې وکړو چې مبتدا او خبر چې دي دا یو بل پورې لازم او ملزوم دي. چېرته چې مبتدا وي هلته خبر وي، چېرته چې خبر وي هلته مبتدا وي. صحیح شه؟ یوه وجه خو دا ده. دویمه وجه دا ده محترمو چې د مبتدا او د خبر عامل یو دی چې هغه د ابتدا عامل معنوي په مبتدا کې هم دی او ابتدا عامل معنوي دا په خبر کې هم دی. صحیح شه که نه؟ دا خو اعتراض و انشاءالله په دغه به تاسې پوه شوي وئ. اوس به راشو خپل درس ته. د مبتدا تعریف به وکړو، همدارنګې د خبر تعریف به وکړو. سبق اسانه دی، د څه پکې نشته دي. مبتدا په لغت کې دا د ابتدا نه مشتق ده. ابتدا معنا شروع کول، پیل کول، او مبتدا معنا شروع کړی شوی، ځکه مبتدا د اسم مفعول صیغه ده. ځکه چې دغه سره جمله شروع کیږي نو ځکه دغه ته څه یلی شي مبتدا یلی شي. په اصطلاح د نحاتو کې چاته یایي المبتدا هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظیة المسند الیه. مبتدا دا یو اسم دی چې خالی به وي د عوامل لفظیو نه او دا به مسند الیه وي. نو دغه تعریف نه درې خبرې معلومې شوې. اوله خبره مبتدا به اسم وي. دویمه خبره اوله خبره مبتدا به اسم وي، اسم عام دی که حقیقي وي که حکمي وي که تعویلي وي. دویمه خبره عوامل لفظیو نه به خالی وي. دریمه خبره مسند الیه به وي. اسم حقیقي مثال لکه زید قائم زیدون دا اسم حقیقي دی او مبتدا ده. حکمي او د تعویلي مثال لکه ان تصدقوا خیر لکم. په دغه کې ان تصدقوا مبتدا ده اگر چې دا اسم حقیقي نه ده بلکې حکمي ده. څنګه و دا تصدقکم په حکم کې یا د هغه په تعویل کې ده. موږ دا ترکیب کوو څنګه یایو ان ناصبه تصدقوا فعل فاعل په تعویل د ان ناصبه مصدري سره دا بیا څه یایو خبر یا مبتدا یایو. عوامل لفظیو نه به خالی وي. څه مطلب؟ یعنی عوامل لفظیه چې څومره دي که نه لکه ان انک ان همداسې لیسه حروف جاره دا ټولو نه به دا خالی وي.
صحیح شه دا مطلب دی عوامل لفظیه او نه خالي خو عوامل معنوي به پکې وي دا به وروسته یایو د خبر تعریف لغت کې خبر چې دی دا مصدر دی معنی دی اطلاع ورکول خبر ورکول صحیح شه که چېرته دا اسم جامد وي نو معنی دی اطلاع د جمع اخبار راځي او د نحویانو په اصطلاح کې الخبر هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظیه المسند به اما رقم ته د مبتدا او د خبر یو تعریف ده خو صرف په اخره کې مبتدا کې مسند الیه ده او دلته مسند به ده یعنی خبر هغه اسم دی چې عوامل لفظیه او نه خالي وي او مسند به به وي نو دغه تعریف نه درې خبرې معلومې شوې خبر و اسم وي برابره خبره ده حقیقي وي که تاویلي وي دویم نمبر عوامل لفظیه او نه به خالي وي دریم نمبر دا به مسند وي د خبرې حقیقي مثال تیر شه که نه هماغه زید قائم زید مبتدا دی او قائم ورته خبر ده تاویلي مثال لکه زید یضرب معنی څنګه ده زید ضارب زید مبتدا یضرب فعل فاعل فعل سره فاعل نه دا جمله خبریه نه جمله فعلیه دا خبر شو لپاره د زید مبتدا نو مصنف علیه رحمت چې د دواړو تعریفونه یو ځای کړي دي چې مبتدا او خبر شی دي دواړه اسمونه دي تاسو عبارت ته وکسوئ المبتدا والخبر هما اسمان مجردان عن العوامل اللفظية أحدهما مسند إليه ويسمى المبتدا والثاني مسند به ويسمى الخبر تعریف یو تعریف کړه بس صرف آخره کې وضاحت کړه چې یو پکې مسند الیه ده او بل پکې مسند به ده دا کار ویل کړه دا ځکه د اختصار کړه ده کنه بیله بیله تعریف چې ذکر کولای هیڅ خبره نه وه خو د اختصار نه کار اخیستی درته به طور فایده د مبتدا او د خبر یو څو نومونه نور زه تاسو ته ښیم اکثر خلک پوښتنه کوي بیا طلبا پکې غلط شي د مبتدا پنځه نومونه دي ښه مسند الیه یو محکوم علیه دوه مخبر عنه درې موضوع څلور او مبتدا پنځه صحیح شه که نه او د خبر اته نومونه دي مسند یو مسند به دوه محکوم درې محکوم به څلور مخبر پنځه مخبر به شپږ محمول و او اتمې خبر خو مشهور مبتدا او خبر د خلکو منځ کې اکثر خلک مبتدا او خبر یایي کله کله مسند الیه مسند به هم یلی شي کله کله محکوم علیه محکوم به هم یلی شي دا نومونه ما تاسو ته به طور فایده وښیل دا ځان ته زده کوئ پکارېږي اوس به راشو په تعریفاتو کې قیوداتو ته تعریف او معرف به وپېژندو څوک معرف دی او څوک معرف دی تعریف مطلب معرف او معرف معنی چې د چا تعریف شوی وي مصنف علیه رحمت په خپل بیان کاده تعریفونو کې د مبتدا او خبر معرف او محدودونه ذکر کړي دي هما اسمان دا تعریف او حد ده اسمان دا په درجه د جنس کې ده چې مبتدا او خبر دواړو ته شامل ده مجردان عن العوامل اللفظیه دا فصل اول دغه سره هغه اسما خارج شول چې په هغوی کې عوامل لفظیه داخل وي لکه ان کان لیس حروف جاره وغیره احدهما مسند الیه دا د مبتدا دپاره تعریف او دویم فصل د په دغه سره خبر خارج شو او د مبتدا دویم قسم خارج شو ځکه چې هغه مسند به وي مسند الیه نه وي الثاني مسند به دا د خبر تعریف دپاره دویم فصل په دغه سره مبتدا خارج شو ځکه چې هغه مسند الیه وي مسند به نه وي اوس به راشو البحث الثاني في تحقیق عاملهما د دوی دواړو په عاملو کې به تحقیق کوو چې د مبتدا او خبر کې عامل څوک دی نو د مبتدا او خبر عامل متعلق دا بیان دی چې مبتدا او خبر عامل چې د هغه معنوي دی چې هغه څوک د ابتدا چې د مرفوع وي نو مبتدا هم په ابتدا کې وي هغه مرفوع شه او خبر کې هم اب د ابتدا عامل کار کړی دی نو ابتدا او خلکو ته رفع ورکوي نو خبر ته هم څه ورکړی دی رفع ورکړی دی نو زید هم مرفوع شه او قائما هم څه شه مرفوع شه
څوک پوښتنه وکړي دا زید ته رفع چا ورکړې نو تاسو به ورته وایئ چې دغه ته ابتدا رفع ورکړې او ابتدا دا یو عامل معنوي دی او خبر ته چا رفع ورکړې نو خبر ته هم ابتدا رفع ورکړې ده. اوس عامل معنوي چاته یایي؟ عامل معنوي هغه عامل دی چې عقل سره موږ څه کړو هغه وپېژنو، په عقل سره د هغه پوهه زموږ ذهن ته راشي، په الفاظو کې نه وي. لکه ان زیدن قائم، اوس زیدن ته ان حروف مشبه بالفعل نصب ورکړی او قائمون ته رفع ورکړی دی. الفاظو کې معلوم دی که نه، یو زیدن شو او بل قائمون شو. خو زیدن قائمون کې په لفظونو کې څه عامل نشته، په معنا کې موجود دی چې هغه ابتدا دی. نو ابتدا عامل معنوي هغه عامل دی چې په عقل سره هغه مو څه کړو معلوم کړو او په الفاظو کې نه وي او ابتدا معنا عوامل لفظیه نه به خالي وي. نو مبتدا عامل ابتدا شو، مطلب یې څه دی چې دا اسم به عوامل لفظیه نه خالي وي او د ده طرف ته به یو څیز مسند شوی وي او د خبر عامل هم ابتدا دی. مطلب دا چې دا اسم به عامل لفظیه نه خالی وي او دا به د یو بل چا طرف ته څه شوی وي مسند شوی وي. په مبتدا کې به د طرف ته یو څیز اسناد کیږي او خبر دا به د بل چا طرف ته مسند کیږي. موږ څنګه یایو؟ مبتدا ته مسند الیه هم یایو که نه ویلې؟ دغه ته مسند الیه ویلې یایو چې دغه ته اسناد شوی دی. اسناد د چا شوی دی؟ قائمون شوی دی. او خبر ته مسند به یایو، ویلې ورته مسند به یایو چې هغه بل چاته څه شوی دی؟ مسند شوی دی. نو په مبتدا باندې آسان الفاظو سره خلک تکیه لګوي. مسند الیه په ده باندې تکیه لګېدلې ده. تکیه پې چا لګولی دی؟ خبر. او خبر چې دی د ده ورته اسناد شوی دی. چا ته شوی؟ مسند به شوی دی مبتدا ته. که تاسو یاد شي ما تاسو ته د مسند الیه او د مسند به تعریفونه هم کړي وو. دلته زه تاسو ته یو څو مذهبونه هم ذکر کوم دا د مبتدا او د هغه په عامل کې که نه. اول به زه تاسو ته یو خبره وکړم چې مسند حکم وي او مسند الیه هغه وي چې په هغه باندې حکم لګولی شوی وي. دا ما تاسو ته مخکې هم ویلي وو که نه؟ زیدن قائمون. اوس زیدن چې دی دا مسند الیه دی، په ده باندې حکم لګېدلی دی. د چا حکم لګېدلی دی؟ د ولاړې. نو زید باندې حکم لګېږي او مسند به دا څه دی؟ دا حکم دی. په چا حکم لګېدلی دی؟ په مسند الیه باندې. اوس به راشو دویم مذهب ته. په د اول مذهب کې خو مو دا ووي چې مبتدا به د عامل لفظي نه خالي وي. مطلب دا چې د عوامل لفظیو نه به خالي وي او دغه طرف ته به یو څیز اسناد شوی وي. او خبر کې مو څه خبره وکړه چې دا به د عوامل لفظیو نه خالي وي او دا طرف ته به او دا به د بل چا طرف ته مسند شوی وي. دویم مذهب پکې دا دی چې مبتدا عامل معنوي ابتدا دی او په مبتدا په خبر کې څه دی؟ عامل دی. مطلب یې څه شو؟ مطلب دا شو چې د مبتدا عامل معنوي دی او د خبر عامل چې دی معنوي نه دی بلکې لفظي دی چې هغه پکې مبتدا عمل کړی. دویم مذهب دا دی. اول مذهب کې خو مو دا ووي چې مبتدا او خبر کې په دواړو کې عامل معنوي دی او دویم مذهب مطلب دا شو چې په مبتدا کې عامل معنوي دی او په خبر کې عامل لفظي دی. په مبتدا کې عامل ابتدا معنوي دی او په خبر کې عامل چې دی لفظي دی هغه مبتدا دی. دریم مذهب دا دی چې مبتدا عامل دی او خبر هم عامل دی. نو په دغه صورت کې مبتدا او خبر دواړه شی دي عامل لفظي دي. لکه زیدن قائمون، زیدن چې دی په قائمون کې عامل دی هغه ته رفع ورکړی او قائمون چې دی په زیدون کې عامل دی هغه ته رفع ورکړی دی. نو نن دپاره همدا درس بس دی. وما علینا الا البلاغ.